اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه خو اول د ټولو شاعرانو ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې ډېر د لرې لرې نه شاعران راله. منیر بونیری دی د سوات نه راله، د باجوړ نه راله، د دیر نه راله. دا ماشوم چې زما خوا کې ولاړ دی یاسر ماشوم، دا د پبو نه راغلی، د پېښور نه راغلی دي. د یو ځای بل ځای نه زموږ د علاقې هم ډېر زیات شاعران زموږ د تنګي تحصیل د چارزلا چارسدي د ټولو د زړه د کومې شکریه ادا کوم. د ناظم اعلی له طرفه هم شکریه ادا کوم، د پاټۍ له طرفه هم شکریه ادا کوم. او دوی چې د پیاس په خوشحالۍ کې د هغې نوم دوی د دې مشاعرې ښیو چې سپرلی په اشنغر کې نو په غریبانانو باندې سپرلی ډبل دي. یو دا چې د غریب بچی پاس شوی دی سالار فیاض علي، بل دوی مشاعره وکړه او د مشاعرې نوم یې ډېر ښایسته ایښی چې سپرلی په اشنغر کې. نو زه د دوی ټولو ډېره زیاته شکریه ادا کوم. او باقي کوم چې د جندي ادبي ټولنې کوم میډیا ده، کوم ټي وي دی، د هغوی هم یو جهان مننه. خدای پاک هم ښه ده وبال لره. او خاص کر منیر صاحب چې دا د دویم ځل دی چې دې ډېرې ته راغی، د نیازک د هغه یو خاص ملګری، د هغه شکریه ادا کوم. او د دې په خاص کار او په خاص توګه د یاسر ماشوم چې په ترنم کې ډېر ښایسته ښایسته شاعرونه ویله، زه د ټولو ډېره زیاته شکریه ادا کوم. خدای پاک هم ښه ده وبال لره.